السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره زه تاسو ټولو ته سلامونه وایم. په ننني خبرونو کې د یو اس چې کوم نوی الکټ شوی صدر دی جو بایډن د یې فارن پالیسیانې مخامخ راغلي دي. دا فارن پالیسیانې چې کله یو سړی انالایز کړي د دې په مطابق باندې داسې ښکاري چې په روان وخت کې چې کوم دی د ترکي او د یو اس ای په درمیانځ کې څه انبن جوړېدی شي. یو اس ای ته د ترکي ډېر زیات ضرورت دی، په دا ځکه چې ټول نه مخکې یو اس ای ته د ترکي ضرورت په دا دی چې دغه د یو اس اس آر یعنی روس خلاف چې کوم دی تعلقات چې ښه وساتي، نو ترکي د دوانو ممالکانو په منځ کې یو میډیم دی. دې نه علاوه د ایران سره خبرو او مذاکرات په درمیانځ کې د ترکي ضرورت دی یو اس ای ته. د غلف چې کوم کنټریز دي، میډل ایسټرن چې کوم کنټریز دي، د هغو سره تعلقاتونه، مذاکرات او خبرو کولو لپاره هم یو اس ای ته صرف او صرف ترکي ضرورت دی. په تیر حکومت کې د ډانلډ ټرمپ د ترکي او د یو اس ای ډېر زیات ښه تعلقاتونه وو. د ډانلډ ټرمپ او طیب اردوګان چې کوم د دوی په منځ کې تعلقاتونه ښه وو، په دوی وجه باندې د یو اس ای نه په ترکي باندې څه سینکشنز هم نه وو راغلي په تیر حکومت کې. په دې سینکشنز نه لګېدو نو په وجه باندې ترکي د ایران سره ښه ټیک ټاک خپل کاروباري مذاکرات هم کولی شول او د دوی ښه مذاکرات په وجه باندې ترکي د روس سره هم ډېر ښه تعلقاتونه وو. په دې وجه باندې د روس نه ترکي چې کوم دی ځان ته S-400 ډیفنس چې کوم میسایل سیسټم عام ځان ته امپورټ کړی و. دوی په وجه باندې چې د امریکې او د ترکي ښه تعلقاتونه نو امریکې روس ته څه ابجکشن ونه کړلو، خو دا یې وکړل چې کوم F-35 پروګرام و د امریکې د هغې نه یې ترکي ایسې کړه، خو د ترکي دپاره څه ډېره غټ ایشو نه وه. په روان وخت کې چې کله جنوري 2021 کې جو بایډن آفس والي، نو د هغه چې کوم فارن پالیسیانې دي دا چې کله امپلیمنټ شي د هغه نه بعد به پته لګي چې حقیقت کې د ترکي او د یو اس ای په درمیانځ کې به تعلقات څنګه وي. فلحال همدونه خبرونه دي زموږ سره اوسئ، خپل خیال ساتئ او زموږ نیکسټ سیګمنټ انتظار کوئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.